برېټانیا اعلان کړی چې دوی به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو کړنې وڅېړي. د برېټانیا دفاع وزیر د دوی د پارلمان په ناسته کې ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو کړنې له 2010 څخه تر 2012 کلونو پورې وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند یو شمېر اوسېدونکي وایي چې برېټانویانو یې خلک او د کورنۍ غړي په ناحقه وژلي دي او د غرامت غوښتنه کوي. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د نن شپې په بحث کې راسره درانه میلمانه دي. د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی حمیدالله هوتک صاحب، همداشان پخوانی سناتور هاشم الکوزی صاحب او همداشان د سیاسي چارو شنونکي قاري سعید خوستی صاحب. درنو میلمنو ستړي مه شئ. پیل به قاري صاحب له تاسو څخه وکړو. برېټانیا اوس دا ټکل کړی دي یا ځینې مخکې دا ټکل کړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو هغه کړنې وڅېړي. ستاسو پر اند باندې یو ادعا دا ده چې دلته جنګي جرمونه ترسره کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب تاسې ته، الکوزی صاحب ته، هوتک صاحب ته، ټولو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. محمدي صاحب د خارجي ځواکونو د اشغالګرو ځواکونو جنایتونه په افغانستان کې دا څه چې اوس د هغې په اړه خبرې کیږي، بحث کیږي، دا د هغې ډېره کمه فیصدي ده. دوی ډېر په پراخه کچه جنایات دلته ترسره کړي دي. دا چې هغه جنایات رابرسېره کیږي نه یا په نړیواله کچه د هغې غږ نه راپورته کیږي، هغه جلا بحث دی. ولې هغه څه چې مهم دي هغه دا دی چې دغه جنایتونه، دغه وحشتونه چې دوی کړي دي او هغه څه چې رسنیو ته راوځي یا پرې خبرې کوي، دا ډېره کمه فیصدي ده. یعنې تر دې زیات شوي دي؟ تر ډېر زیات شوي دي، بې حده زیات شوي دي. که چېرته موږ تاسې د افغانستان دا کلیو بانډو باندې وګرځېږو، د هغه خلکو حال واخلو چې دغه ځواکونو یې د فامیل غړي په شهادت رسولی دي، د هغوی سره کینو، د هغې د چم ګاونډ د قریبانو نږدې خلکو نه پوښتنه وکړو چې د دې سړي جرم څه و چې بسته فامیل یې د منځه وړل شوی دی په ډېر وحشت سره. نو یوازینی ځواب به یې دا وي چې دا یو بیچاره بازګر سړی و چې خپله غریبي مزدوري کوله، بس یو بلا د اسمان نه پرې راولوېده چې د کور ټول فامیل غړي په شهادت ورسېدل. او تر ټولو زیاته بوږنونکي د دغې وحشتونو دغه اړخ ده چې په هغه وخت کې چې دغه جنایات او دا وحشتونه ترسره شوي دي، هغې په هغه وخت کې د افغانستان د هغې وخت حکومت یا دغه خارجیانو هڅه کړې ده چې هغه وحشتونه توجیه هم کړي، هغه وژنې توجیه کړي. څنګه؟ هغه په دې ډول چې هلته دوی هغه وژنو ته نام ورکړی چې دلته د طالبانو یو غټ قمندان، د فلانۍ ځای قمندان ووژل شو او ورسره دومره خلک ووژل شول، او په داسې حال کې چې هغلته به ماشومان وژل شوي وي، ښځې به وژل شوي وي، او ښځې ماشومان به په کومه چاودنه نه وو وژل شوي چې موږ ووایو چې خو دلته دوی بمبار کول او ښځې ماشومان ووژل شول. ښځې ماشومان به په سر ویشتل شوي وي. ګوره، په سر د یوې ښځې یو ماشوم ویشتل، د یو چا ویشتل، دا مطلق قصدي عمل ده. دا داسې عمل ده چې په هیڅ صورت نه توجیه کیږي. دغې ځواکونو، خارجي ځواکونو دغه ډول جنایات ترسره کړي دي. اوس چې برطانیا دغه شانتې یو څه پلټنې کوي یا څېړنې کوي، دا په نړیواله کچه یو دا بحث راپورته کیدونکی ده، راپورته شوی ده. استرالیاوي ځواکونو داسې جنایات ترسره کړي دي، دغسې د نورو هیوادونو، په د هیوادونو کې هم هغه حقوقي نهادونه چې دي، هغه فعالان چې دي، هغه خلک کوشش کوي چې دا بحث راپورته کړي چې ولې د موږ دغه ځواکونه چې موږ افغانستان ته په یو نوم لیږلي وو، دوی هلته بل څه کړي دي. دغه ځواکونه چې افغانستان ته راغلي وو، هلته دوی خپلو ملتونو ته داسې ویل چې موږ په افغانستان کې په ترورستانو پسې تللي یو، موږ هغه چا پسې تللي یو چې هغه دلته راغلي وو، په موږ یې برید کړی ده. ولې هغه څه چې دوی دلته وکړل، هغه څه چې واضح شول دلته، هغه 100% الټا و، بدل و، بل څه و. دلته چې څه دوی کول، دلته دوی ښځې ماشومان وژل، دلته دوی هغه بازګر وژل چې د هغې خپې به چاودې وي، یو چاودپوندی بازګر یې وژلی ده. نو هغه خلک چې دوی مطلوب وو یا دوی ته هغه دوی پسې راغلي وو، هغه خلکو ته دوی ډېره کمه رسیدګي کړې ده. کوره بیا درته راځم. الکوزی صاحب، تاسو هلمند ته ځکه اشاره کوم چې زموږ راپور کې هم د هلمند ګڼو هلمندیانو دې موضوع ته اشاره کړې وه.
هلته جنګي جرمونه او جنګي جنایتونه د برټانویانو لخوا څخه اوس دوی د دې تکل کړي چې دا وڅېړي څه وضعیت څه وکول دا راته ووایاستئ. بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب تاسو ته او جناب کاري صاحب جناب مشر وتکي صاحب او ستاسو تلویزیون ټولو کارکوونکو او د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته که په داخل د افغانستان کې دي که مسافر دي مهاجر دي ټولو ته د سلامونه او نیکې هیلې ورسېږي. وعلیکم السلام. جناب محمدي صاحب کله چې مې د دغې برنامې خبر سوم چې د هلمند د ولسونو د هلمند د خلکو چې په دې 20 کاله کې کم ظلم او کم جبر او کم بمباري کم تکلیفونه او زحمتونه چې د هلمند ولسونه د هلمند خلک ورسره مخامخ سوي دي ولا ډېر خفه وم ډېر پریشان وم چې دا په کومو خبرو په کوم سره کم عزت د خلکو ته وایم د دنیا ته دا رسنیو ته وایم چې د هلمند د ولس سره همدغسې ظلم سوی دي همدغه رقم د هلمند ولس ته هلمند خلک په دې 20 کاله کې د افغانستان ټول ولس او ټول خلک هم د دې شهیدان دي چې هلمند خلکو ډېره قرباني ورکړې د هلمند خلک یوازې برطانویانو په وخت کې چې برطانویانو کم وخت تېر کړي کم مدیریت یې وکړي 100,000 ملکي خلک یوازې موږ شهیدان لرو او 100,000 زیات کم نه زیات لا موږ زخمیان لرو خالي ملکي وګړي د برطانیانو په وخت کې نه د امریکایانو نه دغه بل یو واده ملته ګزاره وکړل یعنی 100,000 په دغه 100,000 یو افغانانو کې هلمندیانو کې موږ داسې خلک درلودل چې د 20 شپې ماشوم هم په شهادت را رسولی دي هغه سیاسره چې بچی پیدا سو هغه هم د خپل ماشوم سره ماشوم بیا پاته و یا به سیاسره مړه یا بیا مور پاته و ماشوم بیا شهید سو یعنی دا سپین ږیري خلک او یا کلن خلک چې هغه د دغه شیانو څخه لیرې خلک وه هغه هم راغله لکه دوستانو کاري صاحب چې ول پر دا ککرۍ باندې وویشتل یعنی د برطانیانو بالخصوصا برطانیانو د افغانستان د ولسونو څخه بالخصوصا د هلمند د ولسونو د مرګ څخه دوی خوند اخیستي د ظالمانو چې څه رقم انسان ویشتل کېږي څه رقم مړ کېږي څه رقم یې وولو پر دغه باندې دوی ډرامه او ساتیرۍ د هلمند پر ولس باندې جوړاو د هلمند خلک یې په دغسې نامه باندې مړه کړل په دغسې حالات چې ځای به د هلمند د خلکو بازار و ګنج به و میله به وه ښه به ډېر ځله راټول سول هم په قصدن به پر هغه ځای باندې یا غټ توپونه او یا د هوایي بمباریو د امله هم یا د چاپې په ترڅ کې ورته زموږ خلک یې په شهادت رسول داسې وخت راغلی چې موږ 500 نفره شهیدان په یوه کلي په یوه ساحه په یوه وطن کې درلودل 500 شهیدان تاسې قضاوت وکړئ 500 شهیدان چې په یو وطن کې مړه دا به څه حالي داسې حالات راغله چې د خلکو ویل چې د ادرو کې به هر سړی خپل د قریبه سره ولاړ یوازې غار به ورته کښي یعنی دوی څوک یې نه درلوده چې قبرونه ورته وکړي یعنی دوم نفر نه و چې دوم 500 نفره چې په ولسوالۍ کې په یوه ولسوالۍ کې په یوه کلي کې مړه نو دا خو دا 500 نفر ګرده پټېدل غواړي دا ټول د ادرې دپاره ترتیب دغه غواړي دا ټول کپندونه غواړي یعنی زموږ خلکو یوازې بې پلار یوازې بې ورور داسې حالات راغلی چې یو ماشوم پاته سوی یا به د نیکه کره تللی یا به د ماما کره تللی کورنۍ به ټول سهار په شهادت رسېدلي وو هغه یو ماشوم بلته پاته سو داسې حالات راغلی چې د کور مشر به خواته تللی د قریبانو خواته یا به بازار یا لښکرګاه ته ټول خاندان بیرته یلتپ یعنې د هلمند د ولس سره داسې حالات سوي دي چې په هېڅ ځای کې هم دونه ظلم نه دی سوی لکه د هلمند د ولس سره د هلمند خلک هم زما غږ اوري د افغانستان ولسونه هم زما غږ اوري ستاسې رسنۍ مطبوعات هم زما غږ اوري په هغه وخت کې زموږ دا نارې وې چې و حکومتیانو و امریکایانو انګریزیانو و د انګریزیانو امریکایانو ملګرو د افغانستان ولس مه بمباروئ د افغانستان د خلکو پر مرګ باندې ساعت مه تېروئ د افغانستان د خلکو سره چې هغه د افغانستان د اصولو شریعت قرآن مذهب د کلتور خلاف کارونه هغه مه کوئ د شپې مو دغه کفار دغه انګریزیان دغه شورویان امریکایان د خلکو سیاسرو ته پر نیمه شپه مه ورولئ دا د اسلام قرآن او دین څخه خلاف کارونه دي همدغه خلک و چې 60 ټاپې به پر موږ باندې د دې دپاره موږ اوس بیا پر برطانیانو دا غږ کوو تاسې باید وختي دا کار کړی وای تاسې اصلي هغه جرم جنایت موږ آینده نسل به هم د دې دپاره ووایي چې زموږ سره دغه ظلم برطانیانو کړی مننه بیا درته راځمه هوتک صاحب همدغه مسله ده په اوسني وضعیت کې د جنګي جنایتونو یا د پوجانو د جرمونو یا کړنو څېړل هغه هم د برېټانیا لخوا څخه څومره مهم کار دی بسم الله الرحمن الرحیم مننه محمدي صاحب محترم تاسو ته او ښاغلي خوستي صاحب ته ډېر قدرمن ورور الوکوزي صاحب ته د ټلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکیل وړاندې کوم بلې هو دا نه یوازې چې برطانیې په افغانستان کې وحشت او دهشت خپور کړی و او ویې کوي د ناټو تر نامه لاندې چې څونه متحدین د دوی وه ټولو په افغانستان کې په خپل نوبت باندې ډیر زیات افغانان ووژله ډیر زیات افغانان شهیدان کړل زیات افغانان ګوډیان کړل زموږ ښځینه او نارینه ماشومان ټولو ته یې صدمه ورسول بالخصوص
په خاص کر د هلمند په ولایت کې چې الکوزي صاحب ورته اشاره درلوده چې د خپل د هلمند دی او هلته د نږدې د ولسونو سره پیژني. په دې کې شک نسته چې په هلمند کې کومه ولسوالي و نادالي به زه فکر کوم په یوه کور کې 18 کسان شهیدان کړله، نر او ښځینه، او یوه ماشومه پاته سوله چې هغه لکه الکوزي صاحب چې وویله چې بل ځای تللی و راغله، هغه لیونۍ ده، اوس هم په اعصابو باندې اعصابي تکلیف لري. نو په هلمند کې هم په خاص کر برطانیې هغه خپل وحشت او دهشت په ټول هلمند ولایت کې خپور کړی و. رالو نورو ولایاتو کې د هلمند په پرتله په نورو ولایاتو کې هم ډېر سخت ظلمونه ناټو کړي دي. موږ ته مجرمه زموږ سوال و جواب د امریکا او د ناټو سره دی. که خدای افغانانو ته وس او قدرت ورکړي د دې خلکو څخه به انشاءالله حساب موږ غواړو کوو یې پر څه شي دې وژلی یم. خوستي صاحب محترم ډېر ښه ځای ته اشاره وکړله. تا خو ویل چې زه په القاعده پسې ځم او زه په تروریستانو پسې ځم، چې زما پینټاګون یې راته وویشته. یو افغان دې هلته پیدا کوي، هغه درک هغه ستا استخباراتو آیا دغه یې درته ویل چې دغه برنامه یا دغه طرحریزي په افغانستان کې سوې ده، یا یو وګړی د افغانستان پکښې برخه لري، یا خو یا پاکستان و یا خپل ستا عرب و چې عرب تا په پښو درولي و ستا عرب و. نو په هغو کې دې څه وکړل؟ ولې دې پر خوار غریب ملت مسلمان ولس باندې بمباردونه شروع کړل؟ یو مسله. جرمنیانو هم په خپل نوبت باندې وکړله دا ظلمونه په افغانستان کې. د افغانستان اکثریت ولایتونه بالخصوص هغه ولایتونه چې پښتو نشینه ولایتونه وه او پر هغه ځای باندې دوی بمباردونه کول چې هلته پښتانه غټ قومونه پراته وه. دا د یو طرحې په چوکاټ کې دوی دا بمبارد کوي. یو خو امریکایي و، یو خو انګریز و، یعنی کافر و، بل زما وستا یو څوک به ورسره و د مسلمان جناب په نامه باندې، د ده به یا ژباړونکی و او یا به مشاور و. هغه ځینې اشخاص د افغانستان ولسونه پیژني چې د افغانان چا مړه کوله او امریکایانو ته چا ویل کو غټ غټ بم واچوه. دا موږ پیژنو، موږ پیژندلی دي. د غزني څخه بیا تر زابل ولایته پورې د قرهباغ د ولسوالۍ څخه چې تیریږي په دې منطقه کې ډېر دشت دی. دلته زموږ د مالدارو چې یا مالدار ورته وایو یا کوچان ورته وایو، د سیزن سره د کال په موسم کې د موسم مطابق دوی د یو ځای څخه نقل مکان کوي و بل ځای ته د خپل مالونو دپاره. حتی دلته 100 کوره پر اوښانو باندې ایوانان ورسره کډې بربار او دلته کتارونه تېرېدل. امریکایانو پوښتنه وکړله خارجانو چې دا څوک دی؟ هغه جناب چې د افغان په نامه ورسره و او ځان ته یې مسلمان هم ویل، ول دا هغه القاعده او طالبان د طالبانو غټ مشران او د القاعدې په دغه کاروان کې دي او پر دا کاروان کې پر دا اوښو باندې ټولې دا ثقیله غټې سلاوي دي، بل ولایت ته نقلیږي، دغه وژنې دغه خلک یې افغانستان دغه خلک خرابوي. هغه ټول هغه کاروان از موږ مالدار یې ټول مړه کړه، شهیدان یې کړله. دا د زابل په ولایت کې سوي دي، دا د غزني په ولایت کې سوي دي، یعنې په اکثریتو ولایتو کې. همداراز د قندوز په ولایت کې چې بیرغ پر ولاړ دی، مدرسه د ټوله دنیا پیژني، قمنداني په جریان کې دی، ولایت په جریان کې دی چې دلته جلسه ده، دغه چا بمبار کړه. په کندوز کې بیا د بوزي قنداري په نامه یو کلی دی، دلته 2000 کوره پراته دي. ما درته ویل چې دا د یو برنامې له مخې هغه افغانان چې ورسره وه د دوی ملګري زموږ څه ورکېږي نه، هغو به دا طرحې ورکولې او په خپل بادار باندې به زه وژغورم. بیا درته راځم. قاري صاحب، په اوسني وضعیت کې د دغې موضوع دپاره څومره د څېړنو لپاره دغه فرصت څومره مساعد دی چې راسي دلته څېړنې وسي او واقعیتونه نړۍ ته څرګند سي؟ محمدي صاحب، فرصت دوه اړخ لري. یو زموږ لخوا د افغانانو لخوا یا د افغانستان د واکمن نظام لخوا، یو د خارجیانو لخوا. هغه څوک چې هغه د قضایه و عاملین دي او مسؤلیت هم دوی ته راجع ده، د موضوع حل هم په دوی پورې تړلی ده. موږ خو په د افغانستان خلک یا دلته موجوده نظام هغه خو د داسې څېړنو هرکلی کوي، هرکلی نه چې غوښتنه یې کوي. مونږ افغانان د افغانستان نظام د یو مسؤل جهت په حیث باید د دغې وژنو د دغې وحشتونو پوښتنه وکړو. دې ته مونږ هرکلی وایو. ولې یو مقابل اړخ ده، هغه څوک چې هغه اصلي اړخ د قضیې ده، هغه هیڅکله هم دې ته نه تیارېږي. دا یوازې د افغانستان موضوع نه ده،
دغه امپراتورانو دغه اشغالګرانو په نور نړۍ کې هم داسې ظلمونه کړي دي او اوس فی الحال هم روان دي. د دوی جنگي ماشینونه په ډېرو هیوادونو کې چالان دي، روان دي. دوی دا وحشتونه دوی ته عادي ښکاري او دا ځینې جهات چې دغه مسایل راپورته کوي د هغوی هدف دا وي چې وښیي چې دا متمدن ملکونه دي یا دا داسې هیوادونه دي چې هلته د چا حقوق نه ضایع کیږي. یعنی دغه فقط شعارات دي، نمایشي شعارونه دي، په واقعیت کې هیڅ نشته. مخکې مېلمنو یادونه وکوله دلته دوی ظلمونه کړي دي، بسته فامیلونه یې د منځه وړي دي. ته چې د یو فامیل 18 غړي په سر ولې د منځه یوسې، اسلامي حکم خو پرېږده، په اسلام کې جزا او سزا خو پرېږده، په نړیوالو قوانینو کې په نړیواله جنایي محکمه کې د دغسې جنایاتو سزا څه ده؟ سزا خو پرېږده، د دې جبران څه ده چې دغې 18 کسان د یوه فامیل ته د منځه وړي دي، دې ته به ته څه جبران کوې؟ مالی جبران او ستا سزا. یعنی دغه شیان چې دي په دې نه اوسه پورې دوی خبرې کوي او که وایي کې هم دا به نمایشي وي، دا به فقط نمایشي یعنی باور نه لري دوی ویلي چې موږ به سزا ورکړو. برټانیا دفاع وزیر ویلي پارلمان قطعا نه سزا ورکولی شي، اقلا دومره به وشي چې په نمایشي ډول به د کوم جنرال کوم ډګروال یوه رتبه به ټیټه شي، نور نه سزا ورکوي. هغه خلک چې څومره زیاتې وژنې دلته کړي دي هغوی هلته قهرمانان دي، هغوی هلته اتلان بلل کېږي. د بشر د حقونو نارې وایي قاري صاحب، ټولې نمایشي دي. ما مخکې یادونه وکوله چې دا ټول نمایشي نارې دي. په نړۍ کې ما مخکې وویل چې په نړۍ کې دا یوازې د افغانستان وحشت نه ده چې دوی ترسره کړی ده. عراق کې یعنی په دې 20 کلونو کې، په دې 10 کلونو کې تاسې د دغې لویدیځې نړۍ د امپراتورانو تاریخ تاسې وګورئ، په لکونو انسانان دوی وژل، په لکونو انسان یوازې په دې تیرو 15-10 کلونو کې، په عراق کې، په فلسطین کې، په سوریا کې، په یمن کې، په افغانستان کې، دغسې په نورو هیوادونو کې. دا امپراتوران اشغالګران چې دي ته دا ډېره عادي خبره ښکاري، دا عادي خبره ده. یوه یادونه ضرور دا بولم چې دغه وژنې لکه مخکې چې هوتک صاحب وویل، دغه وژنې دا امریکایانو نه کولې، برطانویانو نه کولې په خپل سر. برطانوي خو زه نه پېژندم که نه چې دا پلانی د پلاني زوی د پلاني کلي کې کور ده، ته یې نه پېژندې چې دا پلانی د پلاني زوی پلاني کلي کې کور ده. دا دغه داخلي خاینانو کول. هغه خلک چې د دوی سره ورسره وو، دغه خارجیان دوی استفاده کوله ترې او په دغې خارجیانو خپل افغانان وژل. هغه څه چې موږ ته مهم دي، راتلونکي نسل ته مهم دي، افغانانو ته مهم دي. ګورئ دلته نړیوال ځواکونو ماتې وخوړه، لاړل د افغانستان نه. دا یو تاریخ باید ولیکل شي او پاتې شي راتلونکي نسل ته. هغه چا چې 20 کاله د خارجي اشغالګرو ملګری و، خپل ملت یې پرې وژلو، هغه نن د هېواده تښتېدلی ده، د هغې ځای نه بیا هم لګیا ده، بیا هم لګیا ده په دې تیرو 20 کلونو جنایاتو. لا هم دته شرم او حیا نه ورځي، په دې تیرو 20 کلونو وحشتونو لا هم دی ځان پړ نه بولي، لا هم دی په رسنۍ کې ناست ده او په ډېر واز کومې دی وایي چې په افغانستان کې دا کېږي او ها کېږي، موږ باید موږ مقاومت کوو یا موږ جنګ کوو، موږ افغانستان. دا خلک چې دي یعنی افغانستان راتلونکی نسل باید د دې نه عبرت واخلي، دغه خلک وپېژني چې دا سړی چې د هېواده تښتېدلی ده نن بیا لګیا ده چې یو کوم بل خارجي بادار ځان ته پیدا کړي، ځان سره یې راولي افغانستان ته. او په داسې حال کې چې دوی پخپله څه کولی هم نشي، دوی پخپله نشي کولی ځکه افغان ملت دوی پېژندلی دي. اوس بیا دوی لابیګري شروع کړې ده چې کوم خارجي له لاسه راونیسي، افغانستان ته راولي او دوی هم په ټانګونو سپاره وي، دلته بیا قدرت ته ورسوي. کورابت برټانیا وایي چې موږ به سزا ورکړو. الکوزی صاحب فکر کوي چې سزا به ورکړي؟ جناب محمدي صاحب په هغه وخت کې هم دوی تاسې او ستاسې رسنۍ ټول د دې شاهدان دي، کله چې بیا زموږ ملکي وګړي په شهادت ورسول، بمبار به وکړي یا به کلي ته چې دوی ولاړل، هلته بیا ډېر انسانان په شهادت ورسول، شهیدان به کړل. او کله چې به د هغې متکي مسؤلینو، هغه مسؤلینو چې د وطن سره خوا په وطن خوا بدېدل او په خلکو خوا بدېدل، په افغانانو خوا بدېدل، هغو به دا خبره ورسره دغه کړله، یعنې دا خبرې به داسې ځینې واړوله چې هغه به دا څومره د بعد په هغه ځای کې نه و، یعنی په هغه ولایت کې، په هغه چوکۍ کې به هغه سړی نه و، هغه حتمي دغه ځای کې څه بدلاوه شته. نو زموږ سره چې موږ که ښځه ولو، که کوچنی ولو، که لوی ولو، تېره سره تاییدوه. ته نو دا مه راته وایه چې تا دا ښځه وویشتل، کوچنی دې وویشتي، ماشوم دې شهید کړي، بس وا طالب و، بس وا القاعده وه، بس وا تروریسته یې ورسره ټاپه کوه. که دا نه کول هغه به ایسته کوي، بل سړی به داسې یو سړی راوسي چې هغه دوی هر څه ورته ویل، هغه به راغل او راختول. دا پخوا له طالبان.
نو د دې دپاره هغه وخت کې هم دوی یو بخښنه غوښتل چې موږ بخښنه غواړو. یعنې هغه عسکر چې د دوی په کومنده به د دوی سره یو ځای وه، هغه عسکر بیا بمبار کړل، هغه به شهیدان کړله، بیا به ویل موږ اشتباه وکړل. یعنې هغو باندې به بمان وغورځول. داسې پوستې تاسې کنډکان د دې شهیدانه چې 50 نفره 100 نفره به یو ځای هلته به بېچارهګانو ته به چختار کړل، بیا به چې موږ اشتباه سولو. یعنې دغه څېړنې او دغه کارونه چې اوس دوی وایي دا د افغانستان ولس، د افغانستان د خلکو سره چې هغه کم ظلمونه هغه دوی وکړل، د افغانستان خلک یې په شهادت ورسول، د افغانستان د خلکو سره هغه ظلمونه وکړل چې هغه زموږ د هر عنعنات د نګاه څخه د اسلام د نړیوالو د کفارو د قانون څخه دا ډېر غټ جرم و. نو دغسې جرم او دغسې ظلم او دغسې کړنې دا نه بخښېدونکي دي محمدي صاحب. د دغو ماشومانو د دې سیاسرو د بخښې حق نه پخواني حکومت مشرانو درلودی، نه د اوس حکومت مشران لري. د هر فامیل خپل ځان ته پلار لري، هر څوک خپل ځان ته ورور لري، هر څوک خپل ځان ته مور لري، هغه یې د هغو نمایندګي کولی سي. دلته به دوی راغله سفارت والا به نور هغه چاته چې غټې غټې خېټې وي هغو ته به ډالر ورکړل، هغو ته بیا ډالر ورکړ، ډالر بیا واخیست چې دا ویسه زه دغه شناخته هم، زه نماینده هم، زه وکیل یم، زه ملک یم. هغه به دوی خپل په ځان کې زره تقسیم، ده ترجمان به زره تقسیم کړه. هغه اصلي غمزده کورنۍ، هغه کور کې چې در به در هېڅ په هغه علم نه واګه. یو وخت چې به خبر شو چې پلانکي خان اکا خو ستا د کور پر سر باندې دغونې روپۍ ویوړلې د انګریزیانو امریکایانو او د حکومتیانو سره، وروسته بیچاره خبر و زغا دروازې هلمندیان اوس د غرامت غوښتنه کوي. زه وایم چې دا خو زموږ حق دی، دا خو د هلمندیانو حق دی. ولې وژلم؟ پر چیش باندې وژلم؟ ولې زما سیاسره په شهادت رسول؟ ولې زما کوچنی په شهادت رسوه؟ ولې زما سپین ږیری په شهادت رسوه؟ زه خو په هېڅ ورګان په هېڅ چا پسې ما تړاو نه درلودی، نه زه اوس هم طالب یم، نه پخوا طالب وم. همدغه ښځې او ماشومان چې مړه دي، نومانې زه در اخم 200 نومه درته اخم، د 200 فامیل یو هم اوس طالب نه دی. ټول ملکي خلک دي، بزګر دي، چوپانان دي، مالدار دي. وروره هغه څوک دي چې په صحرا کې هلته اوسېږي، اوس هم څوک په طالبانو کې نشته، خو دوی د طالب ټاپه پر ول او د طالب په نامه یې شهیدان کړه او د طالب په نامه یې نومان په جدول در سفارت او در انګلستانه پرې ورسول، دغو طالبانو شهیدان کړه. نو د دې دپاره زه هم د دې دا اوس چې موږ ته بدل راکوي، یوازې راکوي، زه وایم چې دا بیا باید هغه مستحق کورنۍ له کابله پله چې حکومت پر ستونې باندې دغه ورکښېښول، د دې دپاره د کیکه بررسي باید وسي، د کیکه بررسي وسي. بیا وروره د دوی سره دا موضوع بیا هم په دې باندې بحث کوو. خو ټکی صاحب باور لري چې دا څېړنې به بېطرفانه وسي؟ جناب محمدي صاحب یا هیڅ کله نه، زه په خپله شخصا. ولې دغه هغه هیوادونه دي چې اوس په افغانستان کې مستقیما ښکېل و او دوی افغانان ووژله، په دې کې شک نشته، او تر نیمایي یې زیات معیوبان کړل او کورونه و زراعتي مځکې هر څه یې ځینې در په دره کړلې، خرابې کړلې. دوی اوس یو صرف د کاغذ پر مخ باندې ګواکې چې موږ داسې بشردوسته یو، هغه زموږ اسلامي قوانین هم شور او هغه ستا په بشردوستۍ کې تازه په کم اصولو، په کم ماده، په کم قانون دی، ستا په قانون دی ولې دې ویشتلم، ولې دې وژولم، ولې دې کور را خرابوئ. دا زه فکر کوم یو سیاسي چلول دی چې دا اوس یې پیلن کوي، یو سیاسي چلول دی. دلته جهاني د حق محکمه ده که یو دوې نورې محکمې دي، کله کله داسې اوازې خپرېږي چې دوی د افغانستان جنگي مجرمین څیړي، یا د حق نړیواله محکمه. دوی غواړي چې په دې چم باندې، یعنی موږ په خپل هیواد کې هغه خلک محکمه کوو چې په افغانستان کې جرم کړی وي، یعنی خلک یې وژلي وي. دا په هغه صورت کې موږ ته د منلو وړ ده. وشکر افغانستان حکومت لري، د حکومت خاوند دی. د افغانستان د حکومت څخه د رسما د هغه خلکو د ولسوالیو د کلي ادرسونه مو غواړي او د افغانستان د حکومت یو رسمي نماینده دی وغواړي چې دی محکمه کوي. یو خو عقلاب دی، یو عقلاب دی. بیا به څوک بخشي، څوک به خپل حقوق، هغه غرامت چې کم دی ولې زه وژولم هغه دې ما ته راکړې. خو موږ دغه ټوله نسو منلی. دا صرف د نړیوالو هغه چلونه دي چې دوی په 20 کاله په مختلفو نومو په افغانستان کې هغه جرمونه کړي دي او هغه وحشت و دهشت یې کړی دی. اوس بیا غواړي چې افغانستان ته د افغانستان د خلکو دپاره بیا یو داسې یو کار، یو نوې ډرامه ده. یعنی اتحاد جماهیر شوروي چې د افغانستان د جهاد په برکت ټوټې ټوټې سو، زموږ نیم وطن یې ویجاړ کړي. څه شی وکړل را سره؟ آیا یو افغان غوښتنه ځینې وکړ، د وخت حکومت غوښتنه ځینې وکړه چې بیا رالی؟ خو هغه هم ونه کړله. دوی امریکایانو د ناټو تر عنوان لاندې، زموږ دوسیه د ناټو سره ده، دا خو د ناټو تر چتر لاندې راغلي و دا هیوادونه. زه به اوس پارې وپسې ځغلم؟ نه، که د افغانستان د خلکو حق او حقوق ورکوي،
یو خو د مرګ مسله ده، دا جلا مسله ده. یو د بیا رغونې آبادۍ مسله ده. راسه زما وطن دې ویجاړ کړی دی، دا زما وطن راته جوړ که. الله دې در په دره که دروغ وایه په دغه ورځ چې ته تښتې ځې. دغه د کابل هوایي میدان د انګړ په څنګ کې دی. دا کور پر چی شي باندې بمباري خو تا ول دلته دغه دي داعش دي خو هغه داعش نه و، کلیوال خلک و، ملکي خلک ماشومان و. دلته مسله دا ده، دا یو نوې ډرامه ده چې دوی په کار اچوي. که چیرې رښتیا هم دوی د افغانانو سره بیرته هغه خپل په ځان باندې عریضه کوي. اوس د دوی ډېر جنرالانو هغه چې جرات لري یا حقوق بشر ته لږ ژمن دي، هغو ډېرې څرګندونه کوي. دمه لرو، تر دمې وروسته بیا درته راګرځوه. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. خو ستاسو صاحب یو مسله چې صرف برېټانیا نه ده، تر دې وړاندې هم ادعاوې شوي وي چې ګڼو هیوادونو په افغانستان کې جنګي جنایتونه کړي دي. نړیوالې محکمې هم د دې لپاره هوډ وښوده چې دوی په افغانستان کې جنګي جنایتونه وڅېړي. ولې نړیواله محکمه متزلزله ده؟ ولې ګام نه پورته کوي؟ دا خو غوښتنه ده د ټولو افغانانو. تاسو ویل چې حکومت هم همدا غوښتنه کوي. ګورئ محمدي صاحب، نړیواله جنایي محکمه چې ده هغه مستقله نه ده. تاسې به پروس کال نه بل کال غالبا کله چې دوی غږ پورته کړو چې په افغانستان کې د امریکایانو جنګي جنایتونه څیړي، د امریکایانو بمبارۍ څیړي، نو د هاګ د جنایي محکمې مشره چې وه هغې ته د امریکا د خارجه وزارت لوري مستقیما اخطار ورکړل شوی و، بلکې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هغې ته اجازه هم نه ورکړل شوې چې برخه واخلي. امریکایان یا د مستعمره استعماري قوتونه چې دي دا حاکمان دي، دا دغه خلک د دوی د اثر لاندې دي. نړیواله جنایي محکمه هیڅ نشي کولی. نړیواله جنایي محکمه د خپل ټول وجود په دا ټول تاریخ کې داسې عمل نه ده کړی چې هغه موږ ووایو چې واقعا دا محکمه یوه مستقله محکمه ده او هغه څوک چې هغه جنایتونه وکړي، جرمونه وکړي، هغه محکمه کولی شي. فلسطین کې یعنې زموږ د افغانستان د اشغال خو 20 کاله ووتل، الحمدلله موږ ازادي واخیست. د فلسطین بیچاره ملت نه دا 15 کاله کېږي چې په داسې وحشت وژل کېږي چې په داسې وحشت به څوک چرګ هم ونه وژني. نړیواله جنایي محکمه هیڅ نه کوي. دغسې په سوریا کې، دغسې په عراق کې، دغسې په افغانستان، په دې هیوادونو کې دغه جنګي جنایتونه روان دي. ولې دا ټول سیاسي نهادونه دي، دا خپل استقلال نه لري. دا د استعمارګرو قوتونو له لوري دا د یوې آلې په توګه کارول کیږي، استفاده په خپله ګټه، او د خپلو مخالفینو په ضد استعمالیږي، د خپلو مخالفینو په ضد کارول کیږي تر څو هغوی پرې وټه کوي. په عین حال کې دوی ځان ته داسې یو تصویر، یو انځور هم ورکوي چې موږ د بشر د حقونو مدافعین یو، دلته ازادي شته، جنایت نه کیږي، جرم نه کیږي. او واقعیت دا دی چې په افغانستان کې هغه جنایتونه چې دوی ترسره کړل د دوی د سترګو لاندې کېدل، دوی لیدل، د دوی نه څه پټ نه و، هر څه دوی لیدل. چې په یوه ګنج باندې ته بمبار کوي چې هلته خلک میله د خلک اخیستل خرڅول کوي، ته په کوم دلیل دلته بمبار کوي؟ آیا ته په سترګو ړوند یې؟ آیا ستا دا تخنیکي وسایل په سترګو ړانده دي؟ ته دومره نه وینې چې د بازار په منځ کې 400-500 کسان لګیا دي خپل منځ کې اخیستل خرڅول کوي، مالونه اخلي خرڅوي، ته ورځې په هغې بمبار کوي او وروسته بیا د خپل جرم د توجیه دپاره ته وایې چې دلته ما طالب او القاعده وژلی ده. ته ځې یوه مدرسه باندې بمبار کوې، د 10-12-8 کلونو ماشومان چې قرآن کریم او قاعده بغدادي سپاره ورسره ده هغه وژنې، او بیا توجیه دا کوي چې دلته طالبان و، دلته تروریستان و، دلته القاعده وه. مننه. کورابت الکوزی صاحب، څومره ستاسو پر اند باندې اړتیا ده چې په افغانستان کې جنګي جنایتونه وڅېړل سي؟ جناب محمدي صاحب، دا ډیره زه وایم چې ډیره مهمه خبره ده. لکه دوستانو چې وویل نو دغه څېړل باید څوک وکړي، یعنې دغو خلکو چې موږ وژلي، دغو بمبار کړي،
او دغه دربدره کړي دغه افغانستان را وران کړی دی 20 کاله یې دلته تېر کړه په 20 کاله کې موږ دغه یوازې 20,000 50,000 د یوه انګریزیانو ما درته ویل همدغو نه در دې ډېر امریکایانو همدغو نه در دغه ډېر نور کم دغه چې هغو هم راته شهیدان کړي دي یعنې د افغانستان په دې 40 ولایت یو ولایت هم نه دی داسې پاته یعنې زموږ د دغه افغانستان دربدره خلک یعنې موږ هغه چا چې وژلي هغه چا چې بمبار کړي هغه چا چې دلته خپله راغلی هغه باندې زه پرته خپله څنګه د باندې باور او یقین ولرم چې ما د خلکو زما د هغه خلکو چې ښځې او ماشومان شهیدان کړي د هغو حق به ورکړي یا په هغو نو څوک یې باید وکړي زه وایم دلته باید داسې لکه څه رقم چې دوستان ول زه هم د افغانستان ولس ته دربدره کړی د افغانستان خلک دې بمبار کړي دي و برتانیانو تا چې په پارلمان کې پرون خبرې کولې د دفاع وزیره یعنې دا پارلمان خو د پارلمان خلک ستا په نمایندګۍ هم دا برتانیان د الله زر راغلي وه دا خو د ټول برتانیې په نمایندګۍ د هوکړې پر اساس دا د ټول برتانیې په نمایندګۍ همدغه پارلمان شته پرون خبرې ته کوي دغه وکې در کړی دی و تصویب کړی شی دی ما ته راغلی زه بمبار کړی زما ټول برتانیه همدغه پارلمان چې په هغه وخت کې د دوی سره تړون امضا کړی هم دا ټول زما مجرمین دي هېڅ تړونو ته ضرورت نشته زما د خلکو حق او حقوق په هر امکاناتو په هره لار چې ما ته دې باید راکړي زما کونډیانو یتیمانو دربدره ماشومانو چې یتیمان دي هېڅوک د سرپناه نه لري د هغو دپاره باید خپله دلته راسي څوک قناعت ورکړي زه دا نه وایم چې یوازې زما هغه څوک چې راغلی دی هغه څوک چې تللی دی هغه زما قاتل دی ته د چیش دپاره رالې تا د چیش دپاره زما خلک بمبار کړل تا خو زه تا وطن جوړوم تا خو زه تروریست او القاعده او کچاکبر ورکوم فساد ورکوم حکومت در جوړوم تا خو زما ښځه او کوچنی او ماشوم او ځوان او سپین ږیری او ملا او عالم او مدرسه او ماجد قرآن ټول دې را بمبار کړل بله زه به د بیبي امینې یو مثال درکړم بیبي امینه د هلمند د ناوې ولسوالۍ یوه اوسېدونکې ده هغه وایي چې 3 اولادونه یې وژل سوي دي مستقیما په عملیاتو کې وژل سوي زه وایم بیبي امینه نه زه داسې درته وایم د بیبي خدیجې په نامه د ګلالۍ په نامه دا یو مثال بارانې په نامه د نور هغه خوندې مندې چې ما ته راغلي دي د دې درې شي داسې مور راغلی ده چې 11 بچیان په دې کې 4 نوړې او 6 دانې 7 دانې اولاد نر بچیان په شهادت رسېدلي دي یعنې دا 15 او 10 دا په سواو سیاسر دي زموږ په هلمند کې داسې سیاسر ستا چې ورسې یو سیاسر ده د عبدالقادر هغه الله پاک دې وبخښي د هغه مېرمن ده 15 زامن یې په شهادت ورسېدل هغه په نظام کې ولاړو په امارات کې یعنې دی خپله پلار یې زهره پسې وچاودل یعنی زه دا درته وایم چې نور زه 20 وس درته اخلم نو ما نه درته اخلم چې ملکي خلک و د سید ګل اکا په نامه یې څوک ټول کورنۍ بمبار کړل مننه یعنې یو مالدار یو کوچی یو مالدار سړی کوروت بیا درته راځم هوتک صاحب ستاسو په رنګ باندې څومره اړتیا ده چې په افغانستان کې ټول جنګي جنایتونه وڅېړل سي که چیرې ملګري ملتونه یو څه جهاني نهاد ځان ته ووایي او ووایي چې زه څه مستقل یم نو دا د ملګرو ملتونو فکر کوم چې کار دی چې ملګرو ملتونو د افغانستان د حکومت د خوا څخه رسما عریضه وکول سي یو شی غیر رسمي یوه معنا لري د رسمي چوکاټ په داخل کې بیا بله معنا لري د افغانستان حکومت دی رسمي عریضه په دغه عقله چې زما وطن زما زراعت زما هر څه زما فابریکې زما پلونه زما سرکونه دا یې د مابینه وړي دي چا ناټو نو ملګرو ملتونو ته دي رسمي ارسپانه وسپارل سي چې ارسپانه وسپارل سوله بیا هغه جنگي جرمونه چې دوی کړي دي زه ناحقه شهید او وژلی یم هغه سروې باید وسي که دوی رښتیا د افغانستان په خلکو باندې ځان ملامت بولي د دوی په قانون کې نو لاره یې سته په افغانستان کې افغانستان د سیاسیونو کور دی افغانستان د پوهانو کور دی د افغانستان کې هر رقم علمي کدرونه موجود دي دا فعلا نو بیا دی دوی سمه څېړنه وکړي د افغانستان حکومت ته دی یا یو پیشنهاد ورکړي او یا دی د افغانستان حکومت عریضه ورته ورکړي چې د افغانستان د ټولو ولایتونو سروې وسي نه یوازې هلمند سروې وسي چې امریکا ناحقه یا زما کور بمبار کړی یا کلی بمبار کړی واده یې بمبار کړی جنازه یې بمبار کړی نور مسجد یې بمبار کړی مدرسه یې بمبار کړی مکتبونه یې بمبار کړي او هغه پوستې چې د ماشونه ورکوله هغه پوستې یې بمبار کړي دي دا خو وایي اختر پټ میړه نه دی چې راسي تیر چې څوک خبر دا خو د افغانستان ټول خلک خبر دي ټول اولسونه خبر دي
که برطانیې اوس دغه مسله شروع کړې ده، دغسې یو څه وخت مخکې جرمنیانو هم دا مسایل جوړ کړي وه، او اوس د هر مملکت خپل هغه جنګي په افغانستان کې چې دخیل وو په فزیکي ډول، هغه جنرالان چې د دوی په اردو په پوځ کې وه دلته وه، هغو هم اوس دغه څرګندونې کړي دي. نو په لحاظه یو شی رسمي چوکاټ ته باید وولیږي. د افغانستان د حکومت مکلفیت جوړیږي چې ملګرو ملتونو ته یو عریضه وړاندې کړي، ګر چې موږ چوکۍ هلته نه لرو، تر اوسه یې موږ ته نه ده راکړې، په رسمیاتو یې نه پېژني. کله چې په افغانستان حکومت په رسمیاتو وپېژندل شي، اوس هم عریضه ورکولی شي د یو افغان په توګه، هلته یې نو دا به یو ښه نتیجه موږ لاسته راوړو. دا خو نه ده چې زما سړی دې وژلی، زما پوره واله یې هم در په دره کړې ده، زما بندونه یې هم خراب کړي دي، یعنې زه افغانستان ته ډېر ضررونه رسولی دي. او یو جنګي جرم چې د شخصا زما انسانان وژلی دي، هغه د سمه سروې وسي، بیا زموږ دپاره ګټوره ده. او که چیرې دا شعارونه ورکوي، شعارونه وژلي دیو، که خدای وخت راکوي، که خدای وخت راکوي، اول خو دې د الله څه دغه څه تباه غواړو، او بیا که ما ته خدای وخت راکوي، بیا به سره ګورو انشاءالله. ته به خپل کار کوي، موږ به خپل کار کوو. کور آباد. قاري صاحب، دا بحث به هم راټول کو په ټوله کې. ادعاوې شته دي، تر دې وړاندې ګڼو نړیوالو بنسټونو حتی په دې باندې اعتراف کړی دی چې باید په افغانستان کې د برېټانوي، امریکایي او نورو ناټو ځواکونو کړنې وڅېړي، ځکه دوی په دې باور باندې دي چې په افغانستان کې جنګي جنایتونه ترسره سوي دي. اوس په ټوله کې د حل لاره څه ده چې تر څو پورې یو حقیقي حل لارې ته ورسېږو په دغه جنګي جنایتونو برخه کې؟ مخکې دې نه محمدي صاحب ستا سوال ځواب کوم، دوه شیانو ته زه غواړم مهرباني. لومړی خبره دا ده لکه څنګه چې مېلمنو وویل، دا شیان ټول شعارونه دي، شعارونه دي، هسې نمایشي کړنې دي. د برطانوي ځواکونو په 2012 کال کې هغه راپور به تاسې د بي بي سي راپور لیدلی وي، په 2012 کال کې د برطانوي ځواکونو قمندان د فوز مشر ټاکل شوی ده، اوس د فوز مشر ده، یعنی رتبه یې لوړه شوه. دغه خلک چې په افغانستان کې جنایات کړي، دې ته دوی رتبې ورکړي دي، مجازات نشته. دویمه خبره دا ده چې ګورئ، دا د افغانستان خلک، ولس، دا ملت چې اوس د فقر لاندې ده، تاسې د بازار ته ووځئ، تاسې د اطرافي سیمو ته لاړ شئ، څوک د فقر لاندې ده؟ زه او ته، لکوزی صاحب او تکي صاحب، موږ تاسې یوه ګزاره روانه ده، ژوند روان ده. هغه څوک د مرګ او د ژوند په منځ کې ده چې هغې د 20 کلونو جګړې د ده نه څوک اخیستې دي، یا یې پلار ترې اخیسته ده، یا یې ورور ترې اخیستی ده، یا بل څوک ترې اخیستی ده. هغه یتیمان کونډې پاتې دي چې نن د ما او تا د هیواد د فقر اخري درجې لاندې دوی ژوند کوي. پاتې شو دا چې د دې حل لاره څه ده. زه په دې نړیوالو بنسټونو، په دې شیانو هیڅ باور نه لرم، نه دا واقعیت لري، او نه د دې د جوړښت په ټول تاریخ کې کومه داسې کړنه دوی ثابتولی شي چې منصفانه قضاوت د دوی کړی وي. یوازینۍ لار دا ده چې موږ خپل ځان قوي کړو، خپله په خپو ودرېږو. په دې دنیا کې، په دې نړۍ کې چې ته ژوند کوې، ته به زور لرې. کله چې ته زور ولرې، ته ژوند کولی شي. که ته زور نه لرې، تا ته په دې خپله ځمکه د ژوند حق نه درکول کېږي، دا د خپل کوی د اوبو څکلو حق ته نه لرې. ته هغه وخت په دې ګورې، دا دنیا کې دا اټوم بم ولې جوړېږي؟ ولې هیوادونه کوشش کوي چې اټوم بم جوړ کړي؟ او سره د چې اټوم بم تقریبا 15 کاله کېږي چې نه ده استفاده شوی، نه ده استعمال شوی. اوس روسیا او ناټو، امریکا نږدې شوي وو چې اټومي جګړه اټومي شي، خو ګوره څومره زیات کوشش کوي چې دا جګړه اټومي نه شي. ښه چې اټوم تاسې استفاده کوئ نه، د څه شي دپاره جوړ شوی ده؟ اټوم بم په دنیا کې د ځان ساتلو، د ژوند کولو یوه وسیله ده. تا سره چې اټوم بم در سره وي، ته په دې ځمکه د ژوند کولو حق لري. که ته اټوم بم نه لرې، ته په دې ځمکه، زه وایم چې موږ تاسې راځئ په دې تمرکز وکړو چې خپل ځانونه دې جوړ کړو چې موږ تاسې په خپو ودرېږو، داسې ځان جوړ کړو، داسې دا هیواد جوړ کړو، داسې د هیواد فوز او جوړ کړو چې بل اشغالګر بیا موږ ته سترګې خړې نه کړي، بل څوک بیا د دې جرأت ونه کړي چې افغانستان ته راشي. کله چې موږ یو قوي هیواد شو، بیا له قوي ادرسه، له قوي موقفه، له قوي دریځه بیا د خپل ځان پوښتنه کولی شي. قاري صاحب، فکر کوئ د دې لپاره زمینه او دا فرصت مساعد دی؟ 100% کې مساعد دی. موږ ته الله تعالی ډېر ښه فرصت په لاس راکړی ده. دا د اسلامي هیوادونو، د اسلامي نړۍ په تاریخ کې د 100 کلونو نه وروسته، د عثماني خلافت د ړنګېدو نه وروسته داسې فرصت مسلمانانو ته الله تعالی په لاس نه و ورکړی، لکه څنګه چې نن موږ ته کوم فرصت په لاس راغلی دی. فکر کوئ هوډ شته؟ هوډ هم شته، وفاداري هم شته، د خپلو اهدافو دپاره
ځان قربانولو روحیه هم شته. دا ټول شیان موجود دي. ځینې مشکلات به موږ لرو، امید مو دا ده چې هغه مشکلات حل شي او موږ یو په خپلو خپو ولاړ متکي هیواد شو. کاروان مننه. الکوزی صاحب همدغه مسله کې پاتې کېږم ځکه هلمند بار بار یادوم ټول افغانستان کړېدلی دي په دې برخه کې. هلمند چې زموږ مسایل په همدې دا ویل کېږي چې 2015 کال د طرزالعمل پر اساس باندې برېټانیا خصوصا په هلمند کې لکه څنګه چې قاري صاحب 2012 کال ته اشاره وکړه 2010 نه تر 2014 کال پورې هلمندیانو سره باید څه وشي چې د داسې کرغېړنو کړنو مخنیوی بیا ونیول شي. زه وایم جناب محمدي صاحب اول خو د افغانستان ټول ولسونو هم دا 40 ولایتونو ټولو قرباني په دې درې واره کې که انګریزان رالل او که شورویان رالل او که ناټو امریکایان رالل ټول افغانانو قرباني ورکړه. خو هلمند په دې 20 کلنه جګړه کې اول جهاد د هلمند سره شروع د سنګین ولسوالۍ او د کلیګاز د سایه سره شروع سو، بیا وروسته پسې کرکراب څخه غځېدی. یعنی دلته انګریزانو چې مثال دغه 15 څخه بیا در 14 پورې ام دوی چې دا څه کوله چې مثال د دې څه خلک پانیت واخلي. یعنی یو سړي په یو ټک د کلاشینکوف یا موټرګاډ په رالی په اسا کې دا ټول کلی دوی بمباراوه. ام په دې ټول کلي کې به یو سړي شپه وکړه دا ټول کلي سره د دوی داسې فکر کوه لکه دا ټول کلي چې هم طالبان ام دا ټول کلي سره داسې چلن کوه چې د دوی وس کار کوه انټیم هم پر استعمالوه. یعنی زموږ د ولسونو سره زموږ د خلکو سره همدغسې چلن سوی دی. جناب محمدي صاحب په هغه وخت کې زه په دې سیاستو په دې حکومت کې نه وم. ام زه د دغو ظالمانو ام د دغو خلکو چې زموږ ولسونه زموږ خلک زموږ مظلومان افغانان تاسې یدوله چې مثال یعنی شهید به مور به شهیده وه، پلار به شهید و، ورور به شهید و، خانومه به شهید و، کورنۍ به شهیده وه. چاپه به ورله ولسوال صاحب، کماندان صاحب، مدیر صاحب د امنیتي ملي او جمع د ناټو هلته چې کومه پارټي وه دیو به راوستی دا سړی به بندي هم کوي، دا به ګونتنامو ته هم راوستی، دا به باګرام ته هم بوتی، دا پلچرخي ته هم بوتی. دا چې در دې ته وایي چې ستا خو کورنۍ شهیده شوله، موږ به ستا سره غمشریکي وکړو. یعنی ده به دا وکړ دا به مابس ته واستوه، دا به هم په مابس کې ناست. زه د دې شاهد یم چې وخت ما ته زه ولاړم باګرام مابس ته چې ولاړم پوښتنه چې بندي یو سړی راغلی ول ټول کورنۍ مې بمبار سوی د الکوزی صاحب او زه خپله راوستلم دا مې څون کال دی خپله په مابس کې ناستم، هېڅ څوک په ایواز ما ته نه دی راغلی، نه مې څوک پاته دی. زه د دې دپاره وایم چې د هلمند د ولسونو سره داسې ظلم سوی دی محمدي صاحب چې په ټول افغانستان کې اوليت به دغه ظلم کړنې به په هلمند کې زه اول ظلم به په هلمند کې دغه ناټو او انګریزیانو او دې کفارو کړی. نو د دې دپاره زه موږ هېڅ د بخښلو دپاره د دې دپاره خبرې هم څوک نشي کولی. هغه سیاست ته چې ورسي چې د هغې 11 نفره بچیان په شهادت رسېدلي، لور و زوی و لمسی و، دا چې زه مورې ته انګریزیان بخښې ته جوړ ورسره کوې، دا د چا پلار هم دا جرأت نشي پیدا کولی چې دې مور ته زه ورسم چې ته دا وبخښه. اوس دا سوي دي، دا قرباني ورکړل سوې ده. محمدي صاحب زه داسې وایم چې د آینده وخت لپاره لکه دوستانه چې ولې موږ نه د امریکایانو نه د انګریزیانو زما انسان په میلیاردو ډالر زه یوه کوچنکه ماشومه نه خرڅوم مرګ زه د خپل یو ځوان دا نه خرڅوم، نه مې سیاسر او پلار خرڅوم چې انګریزی یې تېره مړ که 2 لک 15 لکه راکه ماته بخښلی. دا موږ د افغانستان خلک هم دا تاریخ هم داسې نه دی جوړ په پیسو باندې موږ دغه کړنه او دغه جرمانه چې دغه دوی دا ظالمانه کړنې کړي موږ دا دوی ته وبخښو. زه وایم چې لکه دوستانو چې وله جناب وتک صاحب کاري صاحب دلته یو نظام سته، د دې نظام په نمایندګۍ د دې خلکو سره دې خبرې وسي چې وروره راسئ تاسو خو دا کړنې کړي دي. زه چې دا دوستانو ته ابرز ما وویل چې وروره ای ناټو ای امریکایانو ای همسایه هېوادونو زموږ سره کومک وکړئ. یعنې دې خلکو ویل چې موږ ضرورت نه لرو چې موږ خدای واس وکړو. زه وایم زه خدای واس نه کوم، دې زه خراب کړی یم، زه دې غواړم، زما حق دی. زه دا 45 کاله پر سر ټکولی یم، زه دا 45 کاله خپل ورور په جنګ زله درولي دي. دا زموږ سره ظالمانه کړنې کړي دي. اوس یې باید راجوړ کور ستا را بمبار کړی دی، کور مې هم در بدره سو اوار سو او د فامیل ټول اعضا مې هم په شهادت ورسېدل. ایا دا کور سره چې زما د بچیانو دغه راکوې د هغو په هکله خبرې را سره کوې، دا کور مې جوړېدل غواړي که مې نه غواړي؟ دا سراخ مې جوړ سرای وروره یا د خټو یا د لرګو یا کوډل یا کېږدۍ، نو خو را جوړه خو که پر هغه رقم باندې. زه وایم نن د دې نظام سره لکه دوستان چې وایي تعامل دې وکړي او زموږ هغه کړنې چې دغه ظالمانه کړنې کړي دا دې هلته ولیکل سي چې د افغانستان د ولس سره دغسې ظالمانه او جنایي پیښې څه چې کېدل هغه د افغانستان د ولس سره سوي دي، د افغانستان د خلکو سره سوي دي. محمدي صاحب داسې څه نه راغلی. زه څو موده مخکې ولاړم هلمند ته، بالخصوصا د خپل پلارنۍ ولسوالۍ سنګین ته ولاړم. دغه صاحب د منطقې چې ما ولیدلې چې یو سړی ورسي وام چې وویني خپله به دا وایي دا اوس څه کیسه ده وروره، دا اوس اټم استعمال شوی دی، دا اوس وام اور یې اخیستی، هېڅ چای نشته. هغه انار چې به موږ د دې باغچو سوړل موږ به په شا و په کوچنیوالي، یعنې دا
دا دغه به داسې بلې په تویېده لکه چادر کې وینې چې به- روانې داسې انار به و داسې انار یعنې دا درختې اسمان به نه معلومېدی اوس د ستور دشت دی لکه د ژړۍ دشت یا لکه د دشت لیلې دشت یعنې زما څه دا جوړ کړي دي زما زراعت یې خراب کړی دی زما کور یې خراب کړی زما وطن یې خراب کړی سنګین ولسوالي د ګریش ولسوالي د کلایګاز مثال مساقلا زنداور بغنی باغران دالی ګرمسیل خانشین مرجع دا ولسوالي ګرسره حاصل نه کوي ناسراج دا حاصلات نه کوي ویې کړي هر شی ښه په تنه غټ کله د حاصل وخت راسي چې نه کوي خو هلته چې هغه ټم چې دوی درلود خلک ناکي وه چې نه د استعمال کړی پر هلمند باندې دوی استعمال کړی دی په هر هوان کې د دوی اټمي دغه ورسره نسب و د هلمند د ولس د هلمند د خلکو سره هغسې ظلم سوی دی محمدي صاحب چې نه بخښونکی دی هېڅوک د دې حق نه لري چې د هلمند د دربدره ولسونو حق او حقوق او زما وینه او زما سیاست یې دا وروبخښي الک کوزی صاحب غیرامت د حل لاره ده زه وایم چې دغه جرم چې دی پرون منې وایي په پارلمان کې ولاړ دی دا بیا 14 کاله مخکې 14 کاله مخکې به ویلي وای چې زه د چیش دپاره تللی یم څه مې کول چې تللی یم چا خطا ایستلم دا ناټو ته به ویلي وه د امریکایانو دا بش و هغه ټرتوپر چې پخوا و هغو ته چې پر چیش ته موږ به تاول زه اسامه وژنم اسامه چیرې تا مړ کړي اسامه چیرې و په کوم ځای کې چیرې پیدا سو تا ولې زما خلک دربدره کړ تا ولې زما خلک بمبار کړ ولې د موږ افغانان خود په منځ کې زلخته کړو ولې د ورور په ورور د اکا زوی د اکا زوی پنډل شیرې کوه کندهار دې موږ په یو د بله ځله شهیدان کړو ولې د موږ د خبرې مدعا پرېښولې په عزت اوسئ هوتک صاحب د حل لاره څه ده د حل لاره دوه شان زه غواړم چې اشاره ورته یو زه د خوستي صاحب د نظر سره بالکل موافق یم ولې ما هر ورځ هر وخت مې ولې خلک ووژني خو زه کمزوره یم که نه راسئ چې ځان قوي کو خبره چې قاري صاحب ورته اشاره بالکل راسئ چې ځان قوي کو راسئ چې ښه پوځ ولرو راسئ چې ښه مهمات ولرو راسئ چې دا خپل د تعلیمي کچه دومره لوړه کو چې هر څه موږ په خپل وطن کې په خپل هیواد کې تولید ولرو سبا به بیا پاکستان راغورځېدلی بل سبا به بیا ایران راغورځېدلی خوستي صاحب ورته اشاره وکړه چې بعضې نمایندګان تللي دي هلته ناست دي وایي راځئ بیا به سبا د یو بل چا پر ټانک باندې سپوري موږ ولې د خپل وطن بار بار خرابوو د افغانستان په شان پوځ چا درلودی نه درلودی د اسیا په کچه یې نه درلودی د داود خان شهید په وخت کې هر څوک چې راغلی دی د افغانستان پوځ یې د مابین څخه وړی دی هر څوک چې راغلی دی زموږ هغه عصري وسایل یو څه د پنجشیر په غارو باندې چخوله د پنجشیر څخه وزارت دفاع جوړ کړی و الحمدلله راووتله د افغانستان ملي وزارت دفاع ته راله یو څه پر پاکستان خرڅوله یو څه پر ایران خرڅوله دا اوس په دې حکومت کې هم خرڅوله زه وایم چې ولې راسه تر مخ خپل ځان جوړ کړو د خپل ځان جوړولو د خپل ځان جوړول مساعد دی بالکل د افغانستان په تاریخ کې د 50 کاله را دې خواته بیا دا زمینه نه وه مساعده سوې اوس دا زمینه مساعده ده هم دې د تعلیم دا مساعده ده هم دې د زراعت دا مساعده ده هم دې د یووالي دا مساعده ده هم دې د مضبوط حکومت دا مساعده ده یوه ریشه نسته دوه رئیس جمهوره نسته وزیر صاحب نسته سامي شرکت نسته یو حکومت دی دغه یو حکومت ستونزې لري دا یو حکومت باید خپل ستونزې ژر تر ژره حل کړي 15 میاشتې ډېر وخت چې تیر سو آیا زه د یوې مرمۍ قوت او طاقت لرم چې جوړې کړم دلته په دا وطن کې زه د یوې مرمۍ طاقت لرم چې جوړې کړم ولې نه جوړوم زه باید ځان قوي کړم دا یو بخش دی د مسلې دا حکومت ولس ته د ولس په غیږ کې د ولس په مابین کې د ولس غوښتنې ټول واوري د ولس د ظرفیتونو څخه د سیاسیونو د ظرفیت څخه د استادانو د ظرفیت څخه د عالمانو د ظرفیت څخه د متخصصینو د ظرفیت څخه کار واخلي بیا پر موږ باندې یو بل نومان ناخلم یو بل څوک بیا را باندې د سترګې ابرک نه کی دا یوه مسله دوهمه مسله دا ده موږ اوس حکومت لرو که رښتیا برټانیا د برټانیې پوځ یا د برټانیې هیواد د امریکا هیواد د جرمني هیواد د فرانسې هر څوک چې په افغانستان کې فزیکي حضور درلودی دا وغواړي هر هیواد چې وغواړي د شکر د افغانستان حکومت سره راس خپل استازی را وغواړه خپل استازی را ولېږه د افغانستان د حکومت سره دې کښېني د افغانستان حکومت مجبور او مکلف دی کم غرامت دی ورکوي زراعت یې د بینه تللی دی کور د بینه تللی دی انسان د بینه تللی دی خبرې به سره وکړي بیا به حکومت د افغانستان دی خو نه شي کولی چې نادالي ته ولاړ شي حکومت د افغانستان به هغه متضررین
که زراعت وو که کور وو که بلډینګ وو که دکان وو که مارکیټ وو که انسان وو د هغو سره به خبرې وکړي دا مسله به خلاصه مننه درنو خو زه میلمنو له ګمان نه تاسو کوم چې ټولو راشي. یوه نړۍ مننه کوم چې زموږ سره مو ګډون وکړ درنو لیدونکو له تاسو هم مننه زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم